د هلمند نادعلي ګرشک او سنګین ولسوالیو کې 3 روغتیايي مرکزونه جوړیږي چې زرګونه کسانو ته به روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د هلمند عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي د دې مرکزونو لګښت 2 میلیونه افغانۍ دی چې په پاخه او معیاري توګه به جوړ شي. تقریبا په هلمند ولایت کې 3 روغتونونه دي چې 2 د BHC په لیول دي او یو د GH جنرال هسپتال په لیول دی چې هغه په ګرشک دي. تر اوسه پورې ډبره نه دی شته او په نقلابات کې موږ ستاسو د اوس ناسیو چې ډبره مخ شوله د دې روغتون چې د 9 میلیون افغانۍ په لګښت الته فیصدي ورته ټاکل شوی دی چې تقریبا د ګرشک عمومي روغتون د 4.50 میلیونه دی او دغه BHC 9 میلیونه افغانۍ لګښت باندې جوړیږي. د هلمند سیمه ییز مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا پوهنې او کارموندنې برخه کې به لا زیاتې پروژې پلي کړي. په ډیر زیات تعداد باندې بودیجه او صحت عامه وزارت ورکول کیږي او په ډیر زیات تعداد باندې په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې یو غټ معیاري سیاغه مخکې په ولایت کې کوم انداز کې شفاخانه ولا اوس د ولسوالۍ په سطح باندې دغه شی معیاري غټه شفاخانه ورته جوړیږي. نو دې څخه د معلومي چې امارت اسلامي د ولس د سہولت لپاره ډیر کار کړی دی. یوازې دا نه چې په صحت برخه کې د توجه کړی د مکاتب په برخه کې ډیره توجه ده. د سیمې اوسیدونکو وايي وړاندې لدې روغتیايي مرکزونه په شخصي کورونو کې وو او روغتیايي خدمات محدود وو خو په وینا یې د دې ودانیو په جوړولو به خدمات او چارې چټکې شي. ډیره ګټه لري او آبادي د روغتون چې جوړ شو خو به مریضان اصلا خو د هلمند نفوس هم زیات شوی دی. دا تاسو ته معلومه ده. نو مریضان هم ډېر دي دغه هم ډېر دي. کلینیک چې جوړ شي په هر ځای کې جوړ شي خو دا د هلمند لپاره ګټه ده. دا ډېره ښه خبره ده چې روغتونونه موږ ته جوړ شي. موږ په روغتونونو باندې ډېر خوشحاله کېږو. موږ روغتون بیخي په ټیټ حالات کې اوس موږ په دې خوشحاله یو. دا ودانۍ نوې پیل شوې ده نوې را جوړیږي په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. دا ټول خلک ورته خوشحاله دي. انشاءالله د هلمند عامه روغتیا ریاست وايي غواړي نور ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم ورته پروژې پلي کړي.